په ننګرهار کې یو شمېر دولتي ادارو ته راغلي مراجعین په ادارو کې له شته مامورینو له دې امله سر ټکوي چې په خبره یو خو یې کارونه په یوه او بله بهانه ځنډوي او بل لور مامورین خپلو دندو ته په خپل وخت سره نه راځي. دوی وایي د دولتي ادارو مامورین ډیر کله په خپلو دندو کې غفلت کوي چې دې چارې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه پیسو نه تا ته دا معاش درکوي لا اقل دا سره نور ته ولاړ ته په ایر کنډیشن ته ناست د خپلې وظیفې ته په ایماندارۍ راشه د خپله وظیفه په ایماندارۍ سره سرته ورسوه. دا د یو ځای نه نه راځي دا دغه خر د غریبو خلکو یې نه دي چې تاسو ته راغستل کېږي او تاسو له ماښام د شربت په شکل باندې وښود کېږي. دا کوم کاغذونه باندې چې کوم تاریخ درکړي که نه په بل تاریخ چې په دې ورته راشي باندې خپل تاریخ اول خو دې کې ورته میاشت درکوي په دې چې راشي بیا شاته درته بل ولیکي. زما پیغام دی ورته چې باید په وخت د زمان باندې خپل کار ته راشي او د خلکو خدمت وکړي او خلکو ته کار وکړي. په عین وخت د مدني ټولنو استازي وایي ننګرهار کې د اکثره دولتي ادارو مشران او کارکوونکي په خپلو دندو کې د غفلت په خوب ویده او د مراجعینو کارونه ځنډوي. مدني فعال فرید خان استقلال وایي په دندو کې د دولتي ادارو د مامورینو غفلت او د مراجعینو کارونه په یوه او بله بهانه ځنډول هغه کړنې دي چې د حکومت او خلکو ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته کړي. تاسو وګورئ دلته په ډیری ادارو کې دغه ستونزې سره موږ مشته یخني یو دغه ادارو ته دغه په خپل ټاکلي او هغې ټیم باندې مامورین ورته نه راځي مراجعین ډیر تکلیف کې اوسیږي بل خصوص د دې روژې په وخت کې دوی په ساعتونو دوی په خوبونو باندې تیره کی بیا مراجعین ولاړ اوسیږي بیا چې د دوی دغه راجګېدل د خوب نه یا د دوی سره د ملاقات هغه په ډیره بده لهجه باندې په دولتي ادارو کې د مامورینو د دندو غفلت او د مراجعینو کارونه په یوه او بله بهانه ځنډول اوسنۍ خبره نه ده بلکې له کلونو راهیسې ترې خلک ځورېږي. خلک وایي د ډیر شمیر ادارو مشران په ساعتونو د مجلسونو په نامه د دوی کارونه ځنډوي او خپلې څانګې د مراجعینو پر مخ تړلې وي.